بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. ښه راغلاست هیواد مالټیک یوټیوب چینل ته. دوستانو نن زموږ لومړی درس دی د امنیتي کیمرو یا هم د سی سی ټي وي کیمرو. نو دوستانو نننۍ ویډیو کې به وغږیږو چې سی سی ټي وي کیمرې یا امنیتي کیمرې څه ته ویل کیږي، کوم اهدافو لپاره کارول کیږي او دغه نوم یې د څه څخه عبارت دی. دې لپاره چې ویډیو زموږ اوږده نه شي سمدستي ځو دوستانو خپل درس پیلو. دوستانو سی سی ټي وي یا هم د امنیتي کیمرو چې کوم د سی سی ټي وي فارم دی دا شارټ فارم دی. د دې فل فارم یا هم پوره معنا یې داسې کلوز سرکټ ټلویزیون په پښتو ته یې معنا کړو نو بند سرکټ تلویزیون ته ویل شو. همدا رقم داسې ویلی شو چې سی سی ټي وي کامرې یو ډول نظارتي سیستم دی چې ویډیوي کیمرې پکې کارول کیږي او د یو ځانګړي ځای څخه څارل کیږي. دا سیستمونه زیاتره په امنیت دپاره کارول کیږي چې کورونو کې، دفترونو کې، مارکیټونو کې، بانکونو کې، نور ځایونو کې د څار لپاره کارول کیږي. یوازې دا ویډیوګانې چې کوم ټاکلي سکرینونه وي په هماغه سکرینونو کې دا ښودل کیږي او دې لپاره ډي وي آر یا ایکس وي آر چې مین دستګاه هم ورته ویل کیږي هغه لګول کیږي. دغه کامرو ته بند سرکټ ځکه ویل کیږي چې دا د یو مشخص خلکو لپاره یا مشخص کس چې لګولي هماغه کسان دا کامرې ګټلی شي، یعنې هر څوک دغه کامرو ته لاسرسی نشي لرلی. د امنیتي کیمرو که وګورو نو په دوه ډوله باندې دي، یو ته انالاګ ویل کیږي بل ته ډیجیټل ویل کیږي. انالاګ کامرې بیا هغه کامرو ته ویل کیږي چې په دغه کامرو کې هرې کیمرې ته یو لین بوتل کیږي د ډي وي آر څخه یا هم د مین دستګاه څخه. او بیا په ډیجیټل کامرو کې عموماً کله کوم ځای کې سړی ډېرې کامرې لګوي 5-6 دانې نو هغې لپاره هلته یو سویچ لګول کیږي، لینونه سویچ ته راځي. دا چې د ډیجیټل او انالاګ کامرو باندې زموږ یو ځانګړې ویډیو را روانه ده نو هلته به بیا په تفصیل سره وغږیږو. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې امنیتي کیمرې یا هم سی سی ټي وي کامرې څه ته ویل کیږي، کوم اهدافو لپاره کارول کیږي او په څو ډوله ده. تر څو چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ په تلو کې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، که ویډیو مو خوښه شوه درسره لایک کړئ. همدارقم موږ په ټیک ټاک او فیسبوک پاڼه کې هم هیواد مل ټکنالوژي په نوم باندې لایک کولی شئ. خدای په امان، ښه وخت.